شیر محمد عباس دانګزی د هیبت الله اخندزاده په غیر شرعي احکامو باید وطن وران نکړو. سلام وخت مو بخیر. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس دانګزي د دې ډلې پر غړو غږ کړی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دې د خدای په مقام نه نیسي او هغه ته د خدای او پیغمبر رتبه نه ورکوي. ښاغلي دانګزي په یو تازه خپاره شوي غږیز کلیپ کې ویلي چې د هیبت الله اخندزاده عبادت دې نه کوي او د وطن د بربادۍ مخه دې ونیسي. که څه هم تر دې مهاله د دې څرګندونو مشخص وخت نه دی معلوم، خو نوموړي ویلي چې د شریعت خلاف احکامو ته غاړه نه ږدي او خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې مخاطب کړی چې موږ ستاسو له امله وطن نشو ورانولی. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا هم په الله سپارم.